السلام علیکم دوستانو. د دې جینۍ معلومات او تفصیل تاسو ته درکو چې صادق تورو د جینۍ سره کوم داسې غلط ناروا کار کړی دی چې په سوشل میډیا باندې نن سبا د دې باره کې خبرونه ډیر زیات وایرل دي او صادق تورو د دوی کور ته ولې ورغلی. نن سبا صادق تورو هم دا وایي چې زه ډیر ټارچر یم، هغه ته سزا هم ملو شوې ده، خو دغه سزا په کوم شکل ده په دې ویډیو کې را سره دا تفصیل تر اخره وګورئ. که تاسو ته معلومه وي څو ورځې وړاندې د امجد په نوم باندې یو سوشل ورکر د جینۍ له 15,000 روپۍ ورکړې وې. دغه خبرې نه به تاسو هم خبر یی چې دې ته ویلو چې په کور کې څه بنیاري څه کار شروع کا او ته چې څه کار شروع کړې نو ته به د بهر د ګرځېدو نه خلاص شي. بیا د هغې نه پس د پسې صادق تورو ورغی. صادق تورو چې یو سوشل ورکر دی، د مردان اوسېدونکی دی، هغه ورسره انټرویو وکړل او هغه بیا په امجد باندې دا تنقیدونه وکړل چې ګینې ولې د دې جینۍ مخ یې ښکاره کړی دی، یعنې د مخ چې دی دی بلر کړی نه دی او مخ یې ښکاره کړی دی، کلیام یې ښکاره کړی دی او دا یو ښه خبره نه ده، یو بده خبره ده. هغه ویل چې دې سره د پښتنو تذلیل کیږي، خو د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې خلکو صادق تورو پسې دومره راواخیستله چې اخره کې اوس هغه انټرویانو ته مجبوره شو او هغه وایي چې زه ټارچر شوم، زما مزغو کار پرېښی، زه لیونی شوی یم او داسې هم ویل کېږي چې هغه وایي چې ما ته خلک دمکیانې راکوي چې ته ولې داسې کارونه کوې. نو ځینې کسان داسې هم وایي چې هغه ته صدمه ورته رسېدلې ده. اوس په ټیک ټاک هم د هغه څه ویډیوګانې راځي چې هغه پکې ځان باندې پیریان غوندې راولي. نو قدرمنو د دې هر څه معلومات او تفصیل موږ وکړل. داسې یو دوی پروپیګنډه جوړوي، یو پری پلان یو پروګرام را جوړ کړي، بیا په هغه پروګرام باندې دا ټول سوشل ورکران لګي، یو هم په ویډیو جوړوي، بل هم په ویډیو جوړوي. دغه جینۍ نه اوس د قربانۍ یو ګډوری جوړ کړی دی. هر سړی ورځي انټرویو ورسره کوي، د انټرویو نه پس دغه ویډیو اپلوډ کوي او دوی به خپلې پیسې ګټي. نو داسې هیڅ خبره نشته، موږ حقیقت وایو او د دې خبرې موږ پوره تفصیل مخې ته راوړی دی، پوره معلومات مو کړي دي. دوی چې دي د کیمرې نه شاته ناست صرف تماشه کوي او بس نورې ویډیوګانې اپلوډ کوي او په دغه باندې پیسې ګټي. نو امید لرم تاسو به په مقصد او تفصیل باندې پوه شوي یئ چې حقیقت څه دی. ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو ته تازه ترین اپډیټ او معلومات د دې چینل نه ملاویږي.